سلامونه دوستانو ام ټي پلس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن تاسو سره ډیره مهمه موضوع باندې خبرې کوم چې هغه د دبلیو اف پي موسسې د خوا نه بستونه اعلان شوي تقریبا 15,000 بسه دي په ټول افغانستان کې دي. نو هغه ورونه چې تحصیل یې کړی دی د ماسټري لیسانس ان 12 پاس هم پکې نیول کیږي. نو تاسو هغه ورونه چې تحصیل هم کړی نو تاسو دپاره ډېر ښه چانس دی او ځکه په افغانستان کې اوس مهال بیکاري او بېروزګاري ډېره زیاته شوې ده. نو صرف دغه ویډیو مې په دې خاطر جوړه کړله چې هغه ورونه که خبر نه وي نو دغه لاندې د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته د لینک پرېښی دی د دبلیو اف پي موسسې او یا به تاسو ته په کمنټ کې په لومړي کمنټ کې د همدې ویډیو نو تاسو کولی شئ دغه ځای څخه ځان جاین کړئ او دغه ویډیو چې د مخکې دوستان سره هم شیر کړئ تر څو افغانان خبر شي چې د وظیفو دپاره پکې اپلای وکړي. نو ښه وخت او ښې چارې.